دوستانو ماته د بعضو هیوادوالو ځینې پوښتنې راځي د حیا کارت په اړه. دوی راته وایي چې موږ ته په کابل کې او نورو ځایونو کې بعضې کسان حیا کارت په 22,500 امریکایي ډالره راکوي. راته وایي چې دا کارت موږ درکوو، تاسو کولی شئ چې همدې کارت په ترو سعودي عربستان ته هم سفر وکړئ، متحده عربي اماراتو ته هم سفر وکړئ، قطر ته خو اسې هم سفر کولی شئ. ای موږ په حقیقت کې کولی شو چې دغو ملکونو ته یاد کارت په ذریعه سفر وکړو. نو په نننۍ ویډیو کې همدې په اړه زه تاسو ته وضاحت درکوم چې دا خبره تر کومه حده پورې حقیقت لري. ګورئ دوستانو، تاسو کې به اکثریت هیوادوالو ته معلومه وي چې فیفا ورلډ کپ په راتلونکي میاشت کې قطر هیواد کې را روان دی. نو دې لپاره قطر هیواد یو کارت وړاندې کړی دی، کوم چې نامه حیا ورکړی دی. کوم څوک چې دغه کارت ولري نو دوی کولی شي چې قطر ته بغیر د ویزې دخول وکړي. دغې ترڅنګ هلته ځینې نور خدماتو څخه هم دوی استفاده کولی شي. خو دا کارت چېرته او څنګه جوړیږي؟ د دې ټول کارونه آنلاین کیږي. کم څوک چې د فوټبال لوبې ټیکټ ولري دوی کولی شي چې یاد کارت لپاره آنلاین اپلای د کوم ویب سایټ چې په سکرین باندې درته ښکاري د دې له لارې وکړي. خو په هغه صورت کې چې د لوبې ټیکټ ولري، لوبې ټیکټ پیدا کېدل کوم اسانه خبره نه ده. په اوسني وختونو کې ما یو خبر کې لیدل چې تر اوسه پورې 3 میلیونه ټیکټونه خرڅ شوي دي، او ما چې د دوی کوم رسمي ویب سایټ چې هلته یې پیدا کېدل هم کوم اسان کار نه دی. په مارکیټ کې د دې قیمتونه مختلف دي، مختلفو قیمتونو نه پیدا کېږي. آنلاین هم اکثره ویب سایټونو کې پیدا کېږي، کوم چې تر ډېره بریده پورې د اعتبار وړ نه دي. کوشش کوئ چې د ځینې ویب سایټونو باندې غلط نه شي او ستاسو څخه پیسې بې ځایه لاړې نه شي. نو کوم څوک چې د لوبې ټیکټ ولري دوی کولی شي چې یاد کارت لپاره اپلای وکړي. که بیا هم تاسو پخپله نه شئ کولی چې حیا کارت لپاره اپلای وکړئ یا د فیفا ورلډ کپ رسمي ټیکټ واخلئ، نو هغې کې بیا موږ سره تماس ونیسئ، موږ در سره همکاري کولی شو، هم درته ټیکټ اخیستی شو، هم د یاد کارت لپاره درته ثبت نام کولی شو. دلته یادونه کوم چې یاد کارت لپاره ثبت نام وشي نو کم سے کم یو 2-3 هفتې اخلي د اپروول لپاره. نو هغه انتظار به تاسو حتما کوئ. خو تر ټولو کې مهمه خبره څه ده چې دغه کارت کوم څوک ولري نو سعودي عربستان هغې لپاره 80 ورځې یا 2 میاشتنۍ ویزه ورکوي. د هغې ترڅنګ متحده عربي امارات د راتلونکي میاشتې اول تاریخ څخه 3 میاشتنۍ ویزټ ویزه ورکوي، کوم چې راتلونکي 9 ورځو لپاره هغه ویزه تمدیدېدلی شي. قیمت یې د دې په الحال 100 درهم ټاکلی دی. د سعودي عربستان ویزه بالکل فری ده. کوم څوک چې حیا کارت ولري هغې لپاره مفت دا ویزه ورکوی کیږي. خو دلته تر ټولو کې مهمه پوښتنه څه ده چې افغانانو ته یاد کارت اپروول ورکوی کیږي او که نه؟ سعودي عربستان به ویزې ورکړي او که نه؟ متحده عربي امارات به څنګه اجازه پرې ورکړي او که نه؟ ګورئ دوستانو، یاد کارت چې تر اوسه پورې ما څومره تجربه کړې دی نو افغانانو ته اپروول ورکړی دی، سعودي عربستان هم ویزه ورکړې ده. خو متحده عربي امارات ویزې لا تر اوسه شروع نه دي، راتلونکي ورځو کې شروع کیږي. هغې معلومات به هم وشي. د دې ټولو سره سره دلته پوښتنه دا پیدا کیږي چې صحیح ده موږ به حیا کارت هم ولرو، هغه به اپروو شوی هم وي، سعودي عربستان یا د متحده عربي اماراتو ویزه به هم ولرو. د دې باوجود به موږ ته اجازه راکړی شي او که نه موږ به قطر هیواد ته یا سعودي عربستان ته یا متحده عربي اماراتو ته دې باندې لاړ شو او که نه؟ ګورئ دوستانو، که چیرې قانوني موږ وګورو کوم چې سعودي عربستان حکومت وایي، کوم چې متحده عربي اماراتو حکومت وایي، کوم چې قطر هیواد حکومت وایي، که دې ته چېرته وګورو نو باید قانونا زموږ هیوادوالو ته اجازه ورکړي. خو دا خبره تر اوسه پورې ثابته شوې نه ده. کم کسان چې تاسو ته وایي چې د باندې دغو هیوادونو ته سفر کولی شئ، تر اوسه پورې دا خبره بالکل ثابته شوې نه ده. خو زه د موضوع اړه تعقیبوم. کله چې خپل وخت راشي د راتلونکي میاشت کې څو ورځې پس شروع کېدونکی دی نو انشاءالله زه به تاسو ته پوره معلومات درکړم چې دې باندې افغانانو ته اجازه ورکړی شي او که نه. که چیرې اجازه پرې ورکړی شي نو هغه معلومات هم در سره شریکوم، او که چیرې ورنه کړی شي هغه معلومات هم در سره شریکوم. تر اوسه پورې کوم چا چې دغه کارډونه جوړ کړي دي دا خو یو خطر دی. دوی به حتما دا خطر په خپل سر منلی، یا کوم چا چې ورته جوړ کړي هغې به ذمهواري په خپل ځان اخیستي. نو په حقیقت کې تر اوسه پورې ثابته شوې نه ده چې د کابل څخه کومو کسانو یاد کارت په ترو سعودي عربستان ته سفر کړي یا قطر ته متحده عربي امارات خو لا لرې دي. خو خیر دا موضوع زه انشاءالله تعقیبوم. کله چې د دې خپل وخت راشي هغې معلومات تاسو سره انشاءالله شریکوم. سمه ده؟ نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ او ښه خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ.